د کابل سروبي ولسوالۍ د علماو شورا رئیس شیخ ګل محمد حقانی په مشرۍ علماو او قومي مخورو د یوې قومي جرګې له لارې مولوي سبزي ګل او عزت خان کورنیو ترمنځ د قتل په قضیه رامنځته شوې دښمني په دوستۍ بدله کړه. د جرګې مشر شیخ ګل محمد حقانی وایي عزت خان کورنۍ چې اصلا د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ مچلغو سیمې اوسیدونکي دي د مولوي سبزي ګل زوی وژلی و چې نن د کابل سروبي او ننګرهار سره د ولسوالۍ علماو شورا غړو او د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ یو شمېر قومي مخورو یې ترمنځ صلح وکړه. سوی تفاهم سوی و د احمد ګل په نامه د شیخ صاحب سبزي ګل زوی و په شهادت رسیدلی و. بیا هغه قاتل هغه د پکتیا ولایت و او شیخ صاحب سبزي ګل د لغمان ولایت و. لیلا الحمد تاسو نن ولید چې په ډیر ګڼ تعداد کې چې د لغمان ولایت نم خل راغلی وو د ننګرهار خلک هم راغلی وو تاسو هم پکې ګډون وکړه ډیر قومي مشران علما کرام او لیلا الحمد چې دغه فیصله ستاسو په مخ کې اعلان سوله او لیلا الحمد دواړه کورنۍ د خوشحالۍ اظهار وکړو. د مقتول کورنۍ قاتل کورنۍ ته عفو وکړه او دښمنۍ کې ژوند تیرولي سخت یاد کړل. خو ډیر خوشاله یم الله دې دا کورنۍ دا غمزپلې کورنۍ نور الغمون وچ وساتي الله دې موږ تاسو متحد او متفق وساتي خدای دې هر وخت دغه د اسلام درونان لاندې زموږ د امنیت جاری وساتي. تاسو نن بخښش غواړم تاسو راتلونم ډېر مننه او تاسو د حسن مننه الله جل جلاله دې هر څو چې راغلی او شرکت یې کړی دی الله تعالی پوره اجرونه الله تعالی اجر عظیم او جزیل غواړو. جرګې د افغانانو هغه پخوانی کلتور دی چې ډیری وخت پرې قومي مخور او علماء کرام د خلکو ترمنځ شخړې او لانجې حلوي.